هیڅکله د چا خبرو لپاره ژوند مه کوه. د خلکو خولې تل خلاصې وي. که دارایی او پیسې ولري وای غل دی. که ساده اوسې وای بدبخته دی. که خپله تبه وکړې او چکرې ووهې وای کوڅه ډبه دی. که په کور کې کښېنې وای خپه او ګوشهګیر دی. که لږ شوخ او اجتماعي وي وای سپک دی. که سنګین وي وای مغروره دی. که ښایسته وي وای مرید لري. که ځواني ولري وای نمایشي دی. بس پرېږده هر څه چې وایي وایي دی. خپل ژوند په خپله اسلامي طریقه مخته وړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری امان الله فرزي.